مونږ ته چې کم هم مریضان راځي کغه د شوګر بلډ پریشر یا مختلف بیماریانو سره راځي نو هغه ور سره اکثر لچ د خپل علامات وي نو یو علامت پکې خامخا وي ډاکټر صاحب د معدې راتلې غټه مسله ده. اوس د معدې د مسلې چې کم دي دا مختلف قسم کې دي شي یعنی د چا د معدې سوځي د چا د معدې درد د چا د ګیس د غزيات وي یعنی خېټه پړسیږي چا هاضمه راځي د چا چې کم دي نو قبض وي چا خېټه نرم وي نو دا ټول مسلې چې کوم دي د هاضمې سره تړلې خبرې وي او د چا چې هاضمه یو پیر خراب شي نو دا مسلې ور سره راځي نو دې سره راتلی شي او دین علاوه اکثر لکه مسلې نوري وي خو کوم ورته د ویلي کو نو ډاکټر صاحب زما ګوره د معدې مسله هم ده. اوس دا مسلې دا ولي کیږي او دا به تاسو څنګه حل کوئ نو د ټولو نه اسان سیز تاسو ته خیمه چې تاسو په کورونو کې موجود دي او دا مسلې ور سره ډیر حد پورې حل کیدی شي. هغه د جناب د سپیغول ست یعنی اسپغول هسک انګلیش کې ورته اسپغول هسک وي او په پښتو کې ورته د سپیغول ست وي په اردو کې ورته اسپغول کا چلکا وي. نو دا په کومه طریقه باندې د سپیغول یا کده د ست یا د چلکا یا د پوستکی کدا تاسو خوري نو دینه تاسو ته ډیر زیات فائدې راځي. ټول نه اول خبره ما که تاسو خیال کړی وي شروع د دینه کې هاضمه ټول نه اول سیس کوم دی هاضمه ده. که تاسو د سپیغول د ست استعمالوي دي سره تاسو هاضمه انتهایی بهترین وي او چې هاضمه دي خوي نو صحت په دي خوي. او دویمه خبره دا ده هاضمینه علاوه اکثر خلک وي ډاکټر صاحب زما خېټه سخته ده خېټه نرمه ده خېټه پړسیږي. اوس دا ټولي مسلې چې کوم دي په دې کې که تاسو د سپیغول ست استعمال کوئ نو دا ټولي مسلې ور سره حل کیږي. یعنی کله چې د ګیس مسله ده او هم ور سره حل کیږي. د چا که خېټه نرمه ده نو د سپیغولو کې دا خاصیت دی دا اوبه جذب کوي نو د چا چې خېټه نرمه یقیني طور د هغه داسې وي چې د دې کولمو ته اوبه راځي او دغه اوبه چې کم دی نو دا کولمه مخکې پاس کوي غټې کولمې ته راشي او ډکې امتیازي دی اوبو د وجې نه انتهایی نرمي نو دې ته واټري ډایریا وایي یعنی د اوبو د ستونه. نو دا د ستونه چې کله کېږي د اوبو اخراج زیات وي. اوس همدغه اوبه په کولمو کې که سپیغولو ست تاسو استعمالوي د سپیغولو د ست چې کوم دی دغه اوبه جذب کی نو ستاسو د سټول فارمیشن وشي یعنی ډکې امتیازي چې کوم دی نو د هغې یو بلک جوړ شي یعنی دا نرمه خېټه دغه سیزونه ورسره ډیر کم شي. نو یقیني طور چې کوم دی تاسو په یو ښه طریقه باندې او ورځ کې یو ځل یا دوه ځل خپل د واشروم حاجت چې کوم دی پوره کړئ ستاسو حاجت په ښه طریقه باندې پوره شي. بیا دویم سیز قبض چې چاته دی نو قبض چې کوم خلکو ته وي هغې د سټول یعنی ډکې امتیازي چې کوم دی دا ډېرې زیاتې سختې وي. د دې نرمولو دپاره اوبه پکار دي چې دې ته اوبه ورشي دا لږ اوبه جذب کړي نو دا امتیازي نرم شي. اوس دا اوبه اکثر له بلک نه وي فایبر نه وي ریشه نه وي نو دغه اوبه نه جذب کړي. نو که د سپیغولو ست استعمال د قبض ولا کسان کوي نو دغه ډکو امتیازو سره مکس کیږي دا اوبه جذب کوي ورسره ډکې امتیازي نرم شي بلک هم جوړ شي او ډېر په ښه طریقې سره چې کوم دی نو تاسو د خپل حاجت نه فارغه شئ. د بواسیرو مسلې یا د پایلز مسلې یا داسې ډېرې مسلې د ډکو امتیازو حوالې سره چې راځي نو اور سره کمې شي. که تاسو خیال کړی وي د بواسیرو سلسله کې که ډاکټر له کله تاسو لاړ شئ نو ډاکټر اکثر د خېټې نرمولو لپاره دوايي لیکي او درته وایي سپیغولو ست ورسره استعمالوه نو دا ډېر ضروري څیز دی او دا داسې خبره نه ده چې ګینې میډیکل ساینس دا مني نه. میډیکل ساینس هم دا مني او دا اعتراف کوي او په میډیکل کتابونو کې د قبض او د خېټې د بیماریانو د ټولو نه ښه علاج چې کوم دی نو هغې اسپغول هسک لیکلی دی یعنی د سپیغولو ست دغه تاسو استعمالوي د هاضمې مسلې دا ورسره ډېرې زیاتې ښه وي. بیا راځو د هاضمې نه علاوه چې د نورې څه فایدې دي څنګه تاسو ته ویل دا اوبه جذب کوي دقسې دې کې د تیل جذب کولو د فیټس جذب کولو یو اکټیویټي هم شته. نو کله چې مونږه خوراک وکړو غوړ خوراک کوو اکثر لا په هغې کې غوړ زیات وي آیلي خوراک وي سپایسي خوراک وي نو دا هغه هم جذب کی او دغه آیلز او دغه دا زمونږ وینې ته نه ځي زمونږ د کولیسټرول زمونږ د ټرایګلیسرایډز زمونږ د وینې د غوړ د قدرتي طور دی سره کم شي. نو که چاته د کولیسټرول مسلې وي یا د وینې د غوړو مسلې وي نو هغې هم که د سپیغولو ست استعمالوي نو هغې سره د کولیسټرول نیچرلی کمیدی شي قدرتي طور کمیدی شي. بیا دا به تاسو ته څه کې هیلپ درکوي دا به تاسو ته هیلپ درکوي چې ستاسو کولیسټرول کم شي نو ستاسو یقیني طور په شوګر په بلډ پریشر په دې باندې ډېر پازیټیو یو اثر راځي او ستاسو شوګر او بلډ پریشر هم ورسره کنټرول وي. تاسو ته د زړه د بیماریانو د ګردو د بیماریانو کېدو دا چانسز چې کوم دی دا نورم کم شي او ستاسو یو ښه صحت جوړ شي. اکثر خلک دا ګیله کوي یاره چې دا سپیغول خو یخ دي دا خو چې زه خورم چې جوړونو کې مې درد شي نو یخ او ګرم پکې هیڅ نشته دا صرف او صرف یو سایکولوژیکل یعنی یو ذهني یو دغه یو سوچ دی چې یاره زه سپیغول خورم زما ورسره خپې لاسونه خوږېږي هیڅ دې کې داسې مسلې نشته چې دا جوړونو لپاره ښه نه دي یا د جوړونو بیماران دا استعمالول نشي که هغې استعمال کوي نو د هغې وزن ورسره کمیدی شي چې کم د جوړونو بیمارانو لپاره انتهایی ښه څیز دی چې د هغې وزن کم شي. یعنې څوک ویټ مینجمنټ کول غواړي خپل وزن کمول غواړي ایکسرسایز سره سره مختلف خوراکونه داسې کوي بیا ورسره دا د سپیغولو ست او دا څیزونه استعمالوي
نو یقیني طور د هغې د وزن کمېدو چانسز چې کوم دی دا ډېر زیات شي. په وزن کمېدو کې چې کوم دی نو دې سره مددګار وي. دې نه علاوه نور داسې څیزونه چې کوم ته موږ ډیټاکسیفیکیشن وایو، یعنی موږ مختلف الا بلا خورو، هر څه خورو، هغې کې موږ ته ډېر داسې څیزونه راځي چې زموږ د صحت لپاره ښه نه وي. نو دا د سپېغلو ست دا ډیټاکسیفای کوي، د هغې چې کوم هغه مضر اثرات دي هغه شیزونه جذب کوي او هغه ډکو متیازو په ذریعه ځان سره وباسي، نو ستاسو وینه کې نه شاملېږي. نو کوم زهریله مواد چې ستاسو په بدن کې وي، کوم زهریله مواد که خدای دې نه کړي موږ داسې مضر صحت څیزونه نن سبا خو تقریبا خالص څیزونه شته نه، نو ډېر زیات داسې ټاکسیک څیزونه مونږ خورو چې هغه به ظاهره مونږ ته ښه ښکاري، خو د هغې اثرات په بدن باندې ډېر منفي کیدی شي. نو که د سپېغلو ست یا دغسې څیزونه ورسره استعمالو، ډیټاکسیفیکیشن دا ډېر زیات ضروري دی. دې سره ډیټاکسیفیکیشن کیږي او ستاسو د کولمو چې ډیټاکسیفیکیشن وشي، هاضمه ښه شي، نو یقیني طور جګر د هغې کارکردګي ښه شي، د لیور کارکردګي ښه شي. نو دا ډیټاکسیفیکیشن چې کوم دی دا انتهایي ضروري دی. په لیور باندې بوج کمیږي، نو که چاته د فیټي لیور او د جګر باندې چربي او دغه مسلې دي هغې هم که د سپېغلو ست استعمالوي، نو یقیني طور فایده ترې ورته ډېره ده. دا ډېر واړه واړه څیزونه دي چې موږ ته اکثر له دې فایدې نه معلومه، د هغې د وجې نه موږ دا نظر انداز کړو. خو که د دې فایدې موږ ته معلومه شي او د دې استعمال موږ شروع کړو او په صحیح طریقه د دې استعمال شروع کړو، نو یقیني طور چې دا کمې زموږ په دوایانو باندې او په علاجونو باندې دا خرچې کېږي، نو دا به موږ څه بل څه څیز کې د خپل ضروریاتو لپاره استعمال کړو او خپل صحت به انجوای کړو، خپله زندګي به انجوای کړو. محترمو، امید لرم چې دا معلومات به تاسو لپاره فایده مند وي، او که تاسو سوچ کوئ، تاسو فکر کوئ چې دا واقعي فایده مند دي او تاسو په علم کې اضافه کیږي، نو یقیني طور تاسو به دا غواړئ چې تاسو نور ملګري د دې خو خبرونه، د دې معلوماتو نه هغې فایده اوچته کړي، نو دا ویډیو هغې سره هم شیر کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.